د مهربانه الله پاک په نامه قدرمن زده کوونکو هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زه ملالۍ امیري ما د تاسو د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون ښوونکي. قدرمن زده کوونکو هیله لرم چې ټول د روغتیا جامې په تن ولرئ. راځئ چې یوه لنډه کتنه ولرو تېر لوسته. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده موږ تېره ورځ شپږم څپرکی پای ته ورسوو. کوم موضوعات چې په شپږم څپرکي کې مو ولوستل هغه په زړه پورې موضوعات وو چې د ارثي خواصو په هکله باندې وو، همدارنګه د سترګو د رنګ، د پوستکي د رنګ او د کروموزومونو د شمېر په هکله باندې وو چې دغه موضوعګانې موږ ټولې په شپږم څپرکي کې ولوستل. نو هیله لرم چې تاسو دغه موضوعګانې په واضح شکل باندې زده کړې وي. قدرمنو زده کوونکو نن ورځ اووم څپرکی پیل کوو. په اووم څپرکي کې چې کوم موضوعات دي دا بیا هم د ارثي خواصو په هکله باندې دي، یعنې څنګه ارثي خواص د کومو مشخصاتو په واسطه باندې یا هم د کومو غړو په واسطه باندې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي. نو قدرمن زده کوونکو د اووم څپرکي لومړی موضوع مو د ډي ان اے په هکله باندې ده. زده کوونکو تاسو ته د تیرو لوستنو څخه هم پته ده چې موږ ولوستل چې د ژوندیو موجوداتو په بدن کې کروموزومونه شتون لري چې د دغه کروموزومونو د پاسه جینونه موقعیت لري. چې زده کوونکو جینونه چې دي جینونه هغه غړي دي یا هم هغه چې کوم ارثي خواص چې انتقالیږي یا هم تعینیږي د دغه جینونو په واسطه باندې چې کېږي انتقالیږي. یعنې کوم جینونه چې د کروموزومونو د پاسه واقع دي دغه جینونه کولی شي جنسي خواص چې کې کنټرول کړي او یو نسل څخه بل نسل ته چې کړي انتقال کړي. نو قدرمن زده کوونکو کروموزومونه خپله د څه څخه جوړ شوي دي؟ زده کوونکو کروموزوم چې ده یا هم زموږ د بدن دغه غړي چې جینونه یې د پاسه موقعیت لري کروموزوم دغه د دوو برخو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې ډي ان اے ده یعنې د ډي ان اے څخه جوړ شوي دي او بله برخه یې هم پروتین ده چې له پروتین څخه چې شوي کروموزومونه جوړ شوي دي. نو زده کوونکو ډي ان اے څه رقم شکل لري، څه ډول ده او څه دندې د ژوندیو موجوداتو په بدن کې اجرا کوي؟ زده کوونکو د ډي ان اے په هکله باندې دوو عالمانو چې یو کریک ده او بل هم واټسن دغه د ډي ان اے کشفیات چې کړي دي ترسره کړي دي. نو زده کوونکو ډي ان اے چې ده دغه ډي ان اے یعنې هغه غړي دي چې دوی ارثي خواص چې کوي تعینوي یا هم انتقالوي د یو نسل څخه بل نسل ته. یعنې هغه تغییرات چې مونږ په تیرو لوستونو کې یا هم په شپږم څپرکي کې مونږ ولوستل چې د مثلا د سترګو رنګ یا هم د پوستکي رنګونه د ویښتانو ډولونه دغه چې دي د ډي ان اے یعنې د دې خاصیت یا هم د دې توان لري چې دغه ټول ارثي خواص چې یو نسل څخه بل نسل ته چې کړي انتقال یې وکړي او سبب د دې شي چې دغه خواص چې یعنې په کوم ژوندي موجود کې رامنځته کېږي دغه تر پایه پورې پاتې شي. یعنې دغه ژوندی موجود چې په کومو صفاتو باندې رامنځته کېږي په همدغه صفاتو باندې تر اخره پورې هم چې شي پاتې شي. نو قدرمن زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په انځور کې هم ګورئ دغه څه ده دغه کروموزوم ده. مونږ وویلې چې کروموزوم د دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو پروتین کېږي او بله هم ډي ان اے کېږي. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې هم ګورئ ډي ان اے چې ده یو پیچلی یا هم تاو شوی شکل لري. نو یعنې د زینې په شکل باندې یو حالت لري. نو زده کوونکو ډي ان اے چې ده ما تاسو ته یو موډل په نظر کې نیولی ګورئ د زینې په شکل باندې چې لري حالت یا شکل لري یعنې تاو شوی. مثلا که چیرې موږ همدغه ته تاو حالت ورکړو یا تاو کو دغه څه کېږي ډي ان اے رامنځته کېږي. نو ډي ان اے څه رقم شکل لري؟ زده کوونکو د زینې په شکل یا هم تاو شوی حالت لري. زده کوونکو ډي ان اے چې ده د دې کیمیاوي موډل د دغه دوو عالمانو په مرسته باندې چې ما تاسو ته تخته باندې نومونه یې ولیکل د دوی په مرسته باندې دغه څه شوی ده د ډي ان اے موډل یا هم کیمیاوي شکل رامنځته شوی. زده کوونکو ډي ان اے لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل ډي ان اے چې ده ارثي خواص کوم یعنې کوم جینونه چې ارثي خواص تعینوي یا کنټرولوي دغه ډي ان اے سبب د دې کوي چې همدغه خواص چې کړي انتقال یې کړي د یو نسل څخه بل نسل ته. یعنې هغه ارثي خواص چې په مور و پلار کې شتون ولري هغه انتقالوي آینده نسلونو ته. نو زده کوونکو دغه خواص چې انتقالیږي یا هم ډي ان اے د دې توان لري چې دغه خواص انتقال کړي. نو زده کوونکو ډي ان اے څو دندې اجرا کوي چې دغه دندې به هم په ګډه سره ولولو. زده کوونکو کریک او واټسن تاسو هم په انځور کې ګورئ چې ډي ان اے موډل یې چې کړی ده رامنځته کړی. دغه دوه عالمانو چې د ډي ان اے کیمیاوي شکل یا موډل رامنځته کړو. نو زده کوونکو موږ وویلې چې ډي ان اے ارثي خواص انتقالوي. خو زده
کوونکو دوه عمده دندې ډي ان اي رامنځته کوي یا هم په غاړه باندې لري. لومړی دنده یې دا ده چې د حجرې د خاصو فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنې د حجرو فعالیتونه چې کوي کنټرولوي یا هم تعینوي. همدارنګه کومه بله مهمه دنده چې د ډي ان اي په واسطه باندې ترسره کیږي هغه چې ده ارثي معلومات یا هم ارثي خواص د یو نسل نه د بل نسل ته د انتقال وړ دي چې د ډي ان اي په مرسته باندې دغه انتقال ترسره کیږي. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په انځور کې هم د سکرین په مخ باندې ګورئ دغه چې ده کروموزوم ده، یعنی کروموزوم موږ وویلې چې د دوو برخو څخه جوړ شوی ده چې یوه برخه یې دغه ده تاسو په انځور کې ګورئ چې مارپیچ شکل یا هم تاو شوی شکل لري چې دغه تاو شوی حالت دا چې ده ډي ان اي ده چې ډي ان اي دوه دندې په غاړه لري چې دغه دوه دندې چې وي یو د حجرو فعالیتونه دي چې دغه کنټرولوي یا هم تعینوي او همدارنګه د ارثي خواصو انتقال د یو نسل څخه بل نسل ته ده. چې زده کوونکو د ډي ان اي شکل هم تاسو ولیده چې ډي ان اي څه رقم یعنی د زینې په شکل او تاو شوی حالت لري چې دغه چې ده ډي ان اي ده. نو زده کوونکو ډي ان اي جوړونکي برخې یعنی ډي ان اي د کومو برخو څخه جوړه شوې ده. نو راځئ زده کوونکو دغه هم ووایو چې ډي ان اي د کومو برخو څخه جوړه شوې ده. قدرمن زده کوونکو ډي ان اي چې ده د کوچنیو برخو څخه جوړه شوې ده چې یو نیوکلیوتایدونه دي یا هم نیوکلیوتاید برخه ده. همدارنګه نیوکلیوتایدونه چې دي یعنی خپله ډي ان اي د چی څخه جوړه شوې ده د نیوکلیوتایدونو څخه جوړه شوې ده چې دغه بیا یعنی دا کوچنۍ برخه ده چې دغه د 15 کاربن یا هم د نورو برخو څخه جوړه شوې ده چې یو 15 کاربن قند دی، قلوي، فاسفیت د دغه برخو څخه جوړه شوې ده. زده کوونکو خپله دغه قلویګانې چې دي یا هم دغه برخه چې په دې کې شتون لري قلویګانې چې دي 4 ډوله نور چې لري یا هم دغه 15 کاربن قند چې ده چې په دغه نیوکلیوتایدونو کې شتون لري دغه د څو د 4 ډوله قلویګانو څخه جوړه شوې ده چې یو ادنین ده، ګوانین چې دغه برخې تاسو ته زه په تخته باندې لیکمه چې ډي ان اي د چې څخه جوړه شوې د کوچنیو برخو څخه جوړه شوې چې نیوکلیوتایدونه دي چې بیا نیوکلیوتایدونه د 15 یا هم د کومو برخو څخه چې جوړې شوي دي یا هغه قلویګانې چې په د ډي ان اي په جوړونکو برخو کې شتون لري هغه چې ده ادنین یعنی دا هم د ډي ان اي جوړونکي برخې دي چې ډي ان اي د دغه برخو څخه جوړه شوې ده. همدارنګه ګوانین شو ادنین دوهمه برخه ګوانین، همدارنګه سایتوسین ده چې دا هم د ډي ان اي یوه جوړونکې برخه ده. همدارنګه څلورمه برخه چې په ډي ان اي کې شامله ده هغه هم چې ده آفرین د تایمین برخه ده. نو قدرمن زده کوونکو ډي ان اي چې ده د چی څخه جوړه شوې ده د نیوکلیوتایدونو څخه جوړه شوې ده چې نیوکلیوتایدونه کوچنۍ برخې دي چې دغه د قلویګانو څخه رامنځته شوي. کومې قلویګانې چې په ډي ان اي کې شتون لري هغه 4 ډوله دي چې ادنین، ګوانین، سایتوسین او تایمین دي چې دغه قلویګانې هر یو قدرمن زده کوونکو یعنی کله چې دغه ښودل کیږي د خپل د نوم په لومړي توري باندې چې کیږي ښودل کیږي. مثلا ادنین ده دغه موږ په چی باندې ښیو په لومړی توري چې ده ای نو دغه په ای باندې ښودل کیږي. همدارنګه ګوانین په جی دغه په ترتیب باندې هر قلوي چې ده د خپل نامه د لومړي توري په مرسته باندې چې کیږي ښودل کیږي. نو زده کوونکو د ډي ان اي جوړونکي برخې دي چې دغه تاسو په انځور کې هم ګورئ چې دغه چې شوه ډي ان اي همدارنګه دغه رنګه برخې چې تاسو په دې انځور کې ګورئ دغه ټولې چې دي هغه قلویګانې دي چې په ډي ان اي کې چې لري شتون لري. مثلا دغه سور رنګ چې تاسو ګورئ دغه چې ده ادنین، همدارنګه دا زیړ رنګ چې تاسو ګورئ دغه چې ده تایمین، همدارنګه آبي رنګ چې تاسو ګورئ په دې ډي ان اي کې دغه کومه قلوي ده آفرین د ګوانین قلوي ده. او شین رنګ چې تاسو په دې انځور کې ګورئ دغه د سایتوسین قلوي ده چې په ډي ان اي کې چې لري شتون لري. یعنی ډي ان اي دغه څلورو چې څخه جوړه شوې ده څلورو قلویګانو څخه جوړه شوې ده چې هر یوې په مختلفو رنګونو کې په مختلفو رنګونو باندې په ډي ان اي کې شتون لري. دغه شکل چې شو ډي ان اي شو او دغه رنګه برخې چې دي قلویګانې دي چې هر قلوي په مختلفو رنګونو باندې ښودل کیږي. همدارنګه دغه انځور چې تاسو ګورئ دا هم چې ده د ډي ان اي یو واضح شکل ده چې تاسو یې وینئ. ښه زده کوونکو په همدې ترتیب باندې راورسېدو د نن ورځې موضوع پای ته چې د نن ورځې موضوع مو د ډي ان اي په هکله باندې وه. همدارنګه هغه برخې چې ډي ان اي ورڅخه جوړه شوې ده د هغه برخو په هکله باندې موږ نن ولوستل. زده کوونکو ډي ان اي چې ده یعنې کروموزمونه زموږ په بدن کې چې کوم کروموزمونه وجود لري کروموزمونه د دوو برخو څخه جوړ شوي وو چې یو د پروتینونو برخه وه بله برخه هم د ډي ان اي برخه وه چې ډي ان اي هغه برخه ده یا
هغه برخه چې ارثي خواصو کنټرول یا هم د ارثي خواصو انتقال په غاړه لري هغه کومه برخه ده؟ آفرین د ډي ان اي برخه ده. یعنی ډي ان اي موږ ته څه اجرا کوي؟ آفرین ارثي خواص د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه د ډي ان اي موډل مو هم ولوستو چې ډي ان اي موډل څه رقم ده؟ یو تاو شوی شکل لري. همدارنګه کومو برخو څخه چې ډي ان اي جوړه شوې وه هغه کومې برخې وي یا هم کومې قلبیګانې چې په ډي ان اي کې شتون درلودلو هغه ادنین، ګوانین، سایتوسین، همدارنګه تایمین چې دغه په مختلفو رنګونو باندې هر یو په مختلفو رنګونو په ډي ان اي کې چې لري شتون لري. نو قدرمن زده کوونکو هیله لرم چې د ورځې موضوع مو په واضح شکل باندې زده کړې وي او پرې پوه شوي وئ. نو د تاسو کورنۍ دنده هم د ډي ان اي د موډلونو په د پیژندلو په هکله باندې ده. یعنی هغه برخې چې په ډي ان اي کې شتون لري تاسو به دغه برخې چک کوئ په واضح شکل باندې ځان پرې پوهوئ. نو په همدې ترتیب باندې تاسو تر څو چې یعنی تاسو په حضور کې زه حاضرېږم تر آینده لوسته پورې چې هغه هم په زړه پورې لوستونه دي د ارثي خواص د انتقال په هکله باندې. تاسو ټول په مهربان الله پاک باندې سپارم. همیشه بریالي او خوشحاله اوسئ.